نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الله جل جلاله دی په هغه مسلمان په هغه کس باندې رحم وکړي چې د مازدیګر د مونځ مخکې 4 رکعاته مونځ وکړي. سبحان الله. ډیر مسلمانان ورونه به د مازدیګر مونځ مخکې دا 4 رکعاته شاید کوي، خو د دې فضیلت نه به هم خبر نه وي. کله چې د فضیلت نه خبر شي نو شوق به نور هم زیات شي، او کم مسلمانان ورونه چې خبر نه وي نو هغه به دې ته د الله په فضل سره دې عمل ته بړې راوهي. د الله پیغمبر وی الله دې په هغه چا باندې رحم وکړي چې د مازدیګر مونځ مخکې 4 رکعاته نفل وکړل. ای عزتمندو مسلمانانو ورونو، دې حدیث کې تاسې سوچ وکړئ. دا داسې مثال لري لکه نبی صلی الله علیه وسلم خواته ته یې او داسې وی یا الله پاکه په دې فلانکي خان باندې ته خاص رحم وکړه. آیا خوشحالېږي به نه، بلکې د سړي به د خوشحالۍ نه زړه چوي. دا بیعنې هم دقسې مثال لري. ته چې 4 رکعاته وکړي داسې تصور وکړه د الله پیغمبر ستا دپاره د الله نه وغوښتل یا الله ته زما په دې باندې رحم وکړه. د الله د پیغمبر دعا ستا دپاره دا څه شی دی؟ دا د سرو زرو نه چې د ټولې دنیا و ما فیها نه ده، غوره ده. نو الله په انسان باندې خامخا څه کوي؟ رحم کوي. چې رحم یې در باندې وکړه خلاص ته کامیاب شي په دنیا و آخرت باندې. څومره اسانه عمل، څومره عظیمه فایده او څومره ډېر مسلمانان ترې ناخبره. بله مهمه خبره دا ده عزتمندو مونږ چې کوم عمل خیو دا خپل کورونو کې زنانو ته هم ښیوئ، ځکه هغې مخې ته هم جنت او جهنم را روان دی. الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. لکه دا عمل شو، لکه مخکې نور مونږ ښودلي، وروسته نور ښیو خپلو زنانو ته، میندو خویندو ته چې هغې هم په دې باندې عمل وکړي، د هغې دپاره هم د الله د پیغمبر دغه دعا د هغې په باره کې صحیح شي. الله جل جلاله دې مونږ ټولو باندې رحم وکړي او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژبه مبارکه باندې دعا د رحمت ده. نه باید چې دغه 4 رکعاته کوم روفري نه دي، دا 2 هم کولی شي، 4 واړه یو ځای هم کولی شي او 2 هم کولی شي.